عرفي عالم دا دی چې د پټګې تړلې او پسلي رومال مبارک راچولې دی ډېر اوچت ناس دی دا عالم دی عند الناس خو زمونږ د رب العالمین په نسبت باندې اقصى عالم دی چې څوک د الله نه یریږي اگر که د رکشې ډریور ولې نه شي نه بيدا سوال راځي چې ډېر علما دي د شکړنې کوي د شکارونه کوي چې عوام ورته حیران دي یو طرف زمونږ د رب العالمین خبره ده بل طرف واقع نفس الامر کې دغه خلاف دی د الله عز وجل په خبره کې چیرته دروغ نه راځي نو عبد الله ابن مسعود دغه جواب کړي چې کفا بالخشيه علما ير دې ته ویل کېږي چې سړی په دې ځل کې د رب العالمین نو ویریږي علم دې ته ویل کېږي علم دا معنی نه ده یو کس د بطور مثال چې هغه پټګې تړلې یو کس هغه په مدرسې کې سلیری ځګنټي اوسېږي یو کس هغه تنه کال په مدرسې کې پاتې شو نه عرفي عالم دا دی چې د پټګې تړلې او پسلي رومال مبارک راچولې دی ډېر اوچت ناس دی دا عالم دی عند الناس خو زمونږ د رب العالمین په نسبت باندې اقصى عالم دی چې څوک د الله نه یریږي اگر که د رکشې ډریور ولې نه اگر که یو زمیدار سړی ولې نه اگر که یو ډاکټر ولې نه اگر که یو انجینر ولې نه اگر که امی سړی ولې نه اگر که زنانه نارینه ولې نه اگر که عالم ولې